د کیسې زامبیل پاڼې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بله لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کوو رښتینې مرسته. په یو ښار کې یو داسې سرمایه‌دار سړی اوسېدو چې هیڅ اولاد یې نه درلود او یوازې له خپلې مېرمنې سره یې ژوند کاوه. له دوی سره په څنګ کې یو قصاب و چې ډېری وخت به یې پر محتاجو خلکو غوښې ویشلې. د هرې ورځې په تېرېدو سره د سیمې د اوسېدونکو کرکه او نفرت د مالدار پر وړاندې ځکه ډېرېده چې له هیڅ چا سره یې مرسته نه کوله، او که چیرې به څوک د مرستې لپاره ورغلل نو د ده به ورته جواب دا و چې ستاسو اړتیا ما پورې اړه نه لري، مګر لاړ شئ له قصاب څخه یې وغواړئ. وخت تېرېدو مالدار سړی ناروغ شو او ناروغي یې تر دې حده شدیده شوه چې په وروستیو کې وفات شو. دا چې ښاریانو د ده څخه کرکه درلوده نه تنها دا چې د ناروغۍ پر وخت یې د ده پوښتنه ونه کړه، بلکې جنازې ته یې هم ورنغلل او مېرمن یې په یوازې ځان خاورو ته وسپاره. پر سبا ورځ چې خلک قصاب ته ورتلل نو قصاب به ورته غوښه نه ورکوله. آخر خلکو له قصاب د غوښې د نشتون پوښتنه وکړه او قصاب جواب ورکړ هغه کس چې د غوښې پیسې به یې راکولې پرون وفات شو. نو قدرمنو اوریدونکو هیڅکله باید ژر قضاوت ونه کړو. دا کیسه مې د فیسبوک له پاڼې تاسو ته راخیستې وه.